ننګرهار کې امریکایي ځواکونه له 2 نظامي اډو څخه ووتل. د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو په ننګرهار کې 2 نظامي اډې تخلیه کړې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونه د دغه ولایت په هسکه مینه او اچین ولسوالۍ کې له 2 نظامي اډو څخه په بشپړه توګه وتلي دي. په عین حال کې په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو قومندان وایي چې امریکایي ځواکونه په تخلیه شوو نظامي اډو کې دا مهال سرحدي عسکر میشتي او دوی به هڅه کوي چې په سیمه کې امنیت خوندي کړي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت تېره اونۍ سهشنبه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پرېښي دي او د فبروري په 29مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کوي. زلمی خالد، د خپلواک تلویزیون همکار.